سوچوي آباد جهان ویدی دا هیواد ودان شاد و حریت دیوی گران وطن بعلبک په نننی لبنان کې ده نو مصر او لبنان خو صرف منځ کې دریاب د دې خواته لبنان ده نو د بادشاه ډېر زړه ورته وسو د قراصیه ته چې خوړلی وای او په مصر کې نه وي او دا وخت کې په بعلبک کې وي هغه خپل هغه سره خبره وکړه چې لږ خو هغه وای د قراصیه وای چې خوړلی مې وای نو هغه کوم سړی چې و د وزیر یو د باچا یا څه کېده هغه دته غږونه که باندې راووته د کفترو کوټې ته راغی داسې کفترې ساتلې ولې مثلا چې په ګردیز بالاحصار د ګردیز څه ده دلته به یې د کابل کفترې وړې وي د کابل کفترې به د ګردیز کفترې به کابل ته راوړې وي کله به چې عاجل ضرورت پیدا سو چې باید ګردیز ته زر خبر ورسول سي نو داسې چل به یې وکړه کفتره خط به یې ولیکه ډېر مین سپک کاغذ یې جوړ کړی و نری قلم په هغه به یې لیکلو کړل دا کاغذ به یې مهرلاک او دا کاغذ به یې د کفترې په پښې یا کوم جیب پورې خاص دی هغه پورې به یې وتړه کفتره به یې واخلو نیمایي بلې ته بیا تشناب ته ځي هلته چې دی بیت الخلا ته لاړ قضای حاجت یې وکړي بیا شیطان دې د خبر مني بیا پیری د ده تابع کېږي نو